السلام علیکم مرګرود په ایشیا کپ کې نن د افغانستان او سریلانکا ډیره ښکلې مزیداره ګرمه مقابله شوه چې په کې د افغانستان د ټیم لپاره یو د غم خبر دی بل د خوشحالۍ خبر دی. دواړه خبرونه سره شریکوم. د غم خبر خو اول دا دی چې هغوی ته کوم شرایط کېښودل شوي دي سوپر 4 مرحلې دپاره چې دوی په 37 اوور کې د سریلانکا نه دغه میچ ګټي نو هغوی ډېر کوشش وکړو او بدقسمتي به ورته ووایو. د بدقسمتۍ نه دوی په 2-3 رنزونو باندې په سریلانکا باندې دغه میچ وبایلو. سکور کارډ درسره نه شریکوم ځکه چې میچ به تاسو لایو کتلی خو د دې نه علاوه افغانستان ټیم کې چې محمد نبی بل طرف ته راشد خان تر اخري وخته پورې راشد خان تر اخره پورې ولاړو تر اخري باره پورې چې کومه مقابله وکړه نو هغه ډېره زیاته خوندوره او دغه میچ وبایلو او دوی چې دا کم محنت وکړو نو دا به بېځایه نه ځي. بل طرف ته د افغانستان د ټیم لپاره کوم د خوشحالۍ خبر چې دی نو محمد نبی د هغې دپاره یو بل ریکارډ جوړ کړو چې په 24 بال باندې 50 رنز وکړو 50 والا چې ډېر کمو بالو باندې په 50 والا. د دې نه مخکې د پاکستان خلاف په یو میچ کې کم سیریز چې تیر شو په هغې کې مجیب الله رحمان په 26 بال باندې دغه 50 والا چې هغه دغه ریکارډ هم مات کړو. جاوید احمدي راشد خان کریم صادق نجیب الله زدران د دې ټولو ریکارډونه یې مات کړو او د افغانستان لپاره محمد نبی یو بل ریکارډ جوړ کړو. دا د افغانستان او د سریلانکا د میچ په باره کې څه خبرې څه هایلایټ کم چې ما تاسو شریک کړو. بل طرف ته به سبا په پاکستان کې په ایشیا کپ کې د بنگلادیش او د پاکستان په سوپر 4 مرحله کې لومبنی میچ کیږي چې د هغې سره سکور کارډ راځي. څوک پکې ښه بالینګ بیټینګ کوي خبر سره شریکوم. ویډیو لایک کړئ، پیج نه فالو کړئ، پیج فالو کړئ چې ویډیو ته بیا په ټایم باندې رسېږي. لوی الله پامان.